وسازه. د دغه ځایه غواړم طالبانو ته دوه درې عمده او اساسي خبرې وکړم او امیدواره یم چې ښه یې په صحیح توګه واوري او پرې باندې فکر وکړي سره. اول دا چې ستاسو د راتګ نه 3 یا 3.5 کاله تېرېږي. ما چې څومره لیدلي ستاسو لاسته راوړنې د دې ولس دپاره، د دې قوم دپاره، د دې هېواد دپاره فقط څو ټکو کې خلاصه کېږي: فقر، بېسوادي، اختناق، د دین په خلاف نفرت او د وطن نه تېښته. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې د تاسې د نظام په هکله سړی کېدای شي چې ووایي چې دغه لاسته راوړنې لري دوی. دا خو د تاسې طبیعت ده، لکه هغه شاعر چې وایي چې نیش اقرب نه از پی کین است، مقتضای طبیعتش این است. دا خو د تاسې طبیعت ده، لیکن د منګ چرت بل شي ته خراب ده. د منګ چې چرت خراب ده دې ته خراب ده چې دا کارونه تاسې د دین په نامه کړي دي، د شریعت په نامه کړي دي. حال دا چې د شریعت لاره بیله ده، د شریعت هدایت بیل ده. شریعت خلق تشویقوي، شریعت خلق نه متنفر کوي. د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده، متفق علیه حدیث ده چې فرمایلی دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم: یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. تاسو خلقو ته اسانتیاوې برابرې کوئ، خلق مشکل سره مه مخامخ کوئ او خلقو ته زیری ورکوئ، خلق تشویق کړه او خلق مه متنفر کوئ. اوس چې موږ ګورو متاسفانه خلق د دین نه تښتي. اورځې مې په یو یوټیوب کې یو شی واورېد، ډېر بد متاسف شوم د اورېدو نه. د جنرال مبین یوې ښځې سره خبرې کولې. ښځې ورته وویلې چې نور خو یې څه کوې، د تاسې د فرمانونو له دره کې ما دین پرېښوده. سبحان الله، څومره خطرناکه خبر ده، څومره خطرناکه خبر ده چې خلک دوی د هغو فرمانو په اساس چې دوی وایي موږ شریعت تطبیقوو، خلک دین پرېږدي، له دینه تښتي. کاش که دوی په دې پیدایش شریعت څه رقم تطبیق شي. دا پیاده کول د شریعت، تطبیقول د شریعت هم یو فن ده، یو تخصص ده. کاش که چې دوی په دې باندې پوهېدای. د ښځو په وړاندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې رفقا بالخواریر، تشبیه کړي یې د شیشه‌یي شیانو سره. د سړي په لاس کې که چېرته پیالې یي، چایلکې یي، ګیلاسونه یي، ډېر په احتیاط روانېږي چې واچې ژوبل نه شي، مات نه شي. دا ښځې دوی ته تشبیه کړي دي د دې په خاطر چې طبیعت یې نرم ده، عاطفه پې غالبه ده، دوی سره باید ډېر ښه پیش آمد وشي، ډېر ښه اسلوب ورسره وچلېږي. متاسفانه بدترین اسلوب ورسره چلېږي. ښځې زندان ته بیول کېږي. حال دا چې د سړیو تګ زندان ته تر اوسه پورې اتفاقي خبر نه ده. دا د زندان موجودیت د علماو منځ کې اتفاقي نظر نه ده. د سړیو بیا څه کوي چې دا ښځې زندان ته بوځي، بیا یې شکنجه کې، بیا هغسې نارواوې ورسره وشي چې د سړي په خوله نه راځي چې یاد یې کړي. بله ورځ علاوه پر دې چې د دوی مکتبونه یې بند کړي وو، تحصیل یې بند کړ، د معارف دروازې یې پرې وتړلې، دا د طبي معاهدو او انسټیټیوټو دروازې یې پرې وتړلې. تاسې دې ته وګورئ او مسلمانانو، دا تاسې چې دعوا د دین لرئ، دعوا د شریعت لرئ، دا موجودیت د ښځینه ډاکټرانو، موجودیت د ښځینه نرسانو، دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسې ولې دا کار کوئ؟ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟
له دین نه ولې خلک تښتویه؟ باور هم وشه له کوم وخته چې تاسو دغه کارونه شروع کړي، کوم توسعوي حرکت چې د اسلام د انتشار دپاره موجود و په دنیا کې، هغه ټپ درېدلی ده. پخوا له دې به په میاشت کې 10 کسه 20 کسه 30 کسه مسلمان کېدل. اوس خلک له دین نه بیرته تښتي. ولې هم دا کار په دې ډول روان کړی ده؟ ولې هم دا اختناق په جامعه کې راوستلی ده؟ ولې هم پر ضد دی، په مخلاف دی هغه هدایت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دي چې یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ولې زمینه دې ته مساعده وي چې خلک د دین نه متنفر شي؟ العیاذ بالله، العیاذ بالله. هلته سپینګیري متقاعدین درته ولاړ دي، هره ورځ چیغې وهي، نارې باسي، او تاسې په کوتکو وهئ یا بیرته یې شړئ، حقوق هم پې هضم کړي دي. حال دا چې حضرت عمر صاحب یو ورځ راووت له مسجد ته، ویې کتل چې یو سپینګیری یهودی ولاړ د ګدایي کوي، ورته په ژړا شه، وایي چې دی ځوان و، جزیه هم ترې نه اخیسته، د ده د مال نه استفاده کوله، اوس چې سپینګیری شوی د ګدایي کوي، له لاسه یې ونیو بویت هلته بیت المال ته، ورته یې معاش مقرر کړ. دا قاعده د متقاعدینو ته تقریبا له هغه وخته پاتې ده، او ورته یې ویلې چې له دې نه څوک جزیه نشي اخیستی. تاسې اوس د سپینګیرو سره څه پیشامد کوئ؟ څه حال هم شروع کړی ده ورسره؟ له خدایه وډار شئ، دا روش کې خپل تغییر راولئ. دا اسلامي روش نه ده، دا شرعي روش نه ده. دا اسلوب ته تغییر ورکئ. دې کې مسلمانان هم بدي کېږي، اسلام ته خدا نخواسته په بد نظر خلک ګوري. بله خبر مې تاسو دا ده چې تاسې ولیدل افغانستان ورځ په ورځ مخ په انزوا روان ده. د تاسې نه څه شی جوړ نه شوه، د دې ولس دپاره هم څه شی را نه وړه. موږ 10 وارې تاسو ته پیشنهاد وکړ چې راځئ چې د دې ملک مشکل د خبرو له لارې حل کړو. تاسې شاته ولاړئ. بیا هم درته وویلې شاته ولاړئ. په انقره کې چې موږ په بل کال مجلس درلوده، هلته د مارشال صاحب په ځای کې د مشران ناست و، څوک موجود و، څوک د سکاپ له لارې شریک و. هلته هم فیصله وکړه چې موږ به طالبانو ته دا وړاندیز کوو چې راځئ د افغانستان مشکل د خبرو له لارې حل کړو. موږ نه غواړو چې دا ولس بیا د مشکل سره مخ کړو. موږ نه غواړو چې ولس بیا دربدره شي. خو متاسفانه تر اوسه پورې د تاسې ځواب منفي ده. موږ ولې د خبرو پیشنهاد کوو؟ له دې نه تاسې د ضعف تعبیر ونه کوئ، د موږ د ناتوانۍ تعبیر ونه کوئ. دا مشران چې دلته راټول دي، هر یو یې بیخ و ریشه لري په افغانستان کې. حتی که تاسې پسې توپک راجګ نه کړي، یو مدني اعتصاب وکړي، یو عصیان مدني ته امر وکړي، دا ولس تاسو ته راپورته کېږي. ټول ولس وژلی شئ، ټول ولس سره مقابله کولی شئ، خو تر اوسه پورې موږ دې کار ته اقدام نه ده کړی. ما تاسو ته وویل چې دا د تاسې پورته کول حتی کوتک ته ضرورت نه لري، توپک ته ضرورت نه لري. هسې چې دا ولس مازې اشاره ورته وشي، د ټولو زړه درته ډک ده، بله ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر دا ده، موږ سره نظر دا ده چې که د افغانستان مشکل د فشار له لارې حل شي، د زور له لارې حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کېږي. که یوه ورځ به ته په غره کې، زه به په کار کې یم، بله ورځ به ته په کار کې، زه به په غره کې یم، تر څو پورې به یو غره کې یو کار کې، یو به په غره کې یو به په کار کې، یو به داخل کې یو به بیرون کې. راځئ چې د خبرو له لارې حل کړو، چې دا مشکل په داسې رقم شي، ریشهکن شي، چې ټول افغانان چې آواره دي، دربدره دي، ګرځي، څوک مایانو وخواړه، څوک په د نورو ملکونو په زندانونو کې پراته دي، څوک محاکمه کېږي، دا ټول بیرته خپل کور ته راستانه شي او خپل ټوټوبي کې خپل هغه ابرومند او عزتمند ژوند ته دوام ورکړي. د موږ بیا ده او غږ د تاسې باندې
بیا هم دا غږ ده چې دا زمونږ غږ واورئ، کنه بیا درته تکرار کوم چې غرقېږئ مه، سبا به د ما خبر واورئ او پښیمانه بشئ، پښیمانه بشئ چې کاشکې دا خبر اورېدلی وای. بل غږ مې د تاسو په اجازه به اجازهتان به کشورهای منطقه یک گپ مختصر دارم. به کسانی که فعلا در افغانستان سرمایه گذاری میکنن، قراردادها میکنن، شما اگر تعامل میکنین با کسی تعامل کنین که او نمایندگی از ملت بکنه، اونو حکومت میتونه که با شما قراردادها را امضا کنه و در آینده مطمئن باشین که او نماینده ملت باشه. اینا از طرف ملت آورده نشدن. شما انتظار بکشین ببینین که یک حکومت نماینده در افغانستان به میان میه، باز امروز از اون حکومت شما تعامل کنین، در او وقت باز در افغانستان سرمایه گذاری کنین. حالی چرا سرنوشت و قراردادها و اموال آینده خود به اصطلاح قمار میزنین و با کسی شما تعامل میکنین که اونا در ملت بیخ و ریشه ندارن، از ملت نمایندگی نمیکنن و حتی برای ثبات شما، برای امن شما که هر روز درک ناامنی اظهار نگرانی میکنین، یک حکومت نماینده، یک حکومت مردمی به درد شما میخوره و بر درد مردم افغانستان میخوره. و گپ اخیری ما که از پیش ما کمی گپا دراز شد، به جامعه جهانی است، به ملل متحد است. اگر میخواین که نگرانیتان از درک افغانستان رفع شود، دور شود و همیشه به این فکر نباشین که افغانستان برای ما مصیبت میزاید، افغانستان خانه تروریست ها شده، افغانستان خانه دهشتگردا شده. اگر میخواین که این مشکلتان رفع شود، این نگرانیتان رفع شود، کمک کنین که در افغانستان یک حکومت نماینده به میان بیاید، یک حکومت مردمی به میان بیاید که در او صورت هیچ عنصر بیگانه نمیتونه داخلشان جای بگیره، هیچ عنصر بیگانه نمیتونه که در اوجا احساس امن بکنه و احساس آرامش بکنه، با چی رسه به ای که در اوجا او بشینه و پروگرام به پلان جور کنه برای ازی که دنیا را ناقرار بسازه، خواب را سر مردم بپرانه. دیگه امیدوار هستم که جامعه جهانی هم متوجه از این کار شود و متوجه از امر شود و در مورد حل مشکل افغانستان با اینمی مجمعی که فعلا در زیر یک چتر گرد آمدن با اینا در تماس شوند و از طریق همکاری به اینا که راه اصلی نجات افغانستان امامی است، راه درست رسیدگی به افغانستان و ملت افغانستان امامی است. از این طریق مشکل افغانستان حل کنن و مردم افغانستان از این مصیبت و از این رنج و از این بدبختی نجات بدن. خداوند شما را شاد و آباد داشته باشه. بار دیگر این اجتماع را برایتان تبریک میگم. خداوند ما شما را موفق بسازه که برای ملت مظلوم خود و برای ملت محکوم خود یک کار و خدمت ارزنده را تقدیم کرده بتانیم و امیدوار هستم که خداوند آرمانهای ما شما را برآورده بسازه و در کشور ما شما فضای حاکم شود که همه افغانا باز در خانه خود آبرومندانه، با عزت، با کرامت، با امن و امان و خیر و عافیت برادروار زندگی با همه خود را پیش ببرند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار تشکر جناب استاد بزرگ.